جنجال مه کوئ، اړیکې زر مه قطع کوئ، پرېږدئ چې دا ستاسې اړیکه دوام پیدا کړي، خو متوجه اوسئ چې له تاسې سوء استفاده ونیسي. تا له لاسه څوک نه نیسي چې یوې لویه مهم موقف ته دې ورسوي او غونډې ته دې ورولي چې ته رښتیا ډېر ښه سړی، راځه هلته دې ښه سړي په صفت معرفي سي. ستا سبک څنګه دی؟ ستا د ژوند کړنلاره څه ده؟ ته څه غواړې واوسې، څه غواړې څنګه واوسې؟ مونږ که په بد مسیر ځو هم خپلو اړیکو راباندې تاثیر لرلی. مونږ که پرمختګ کوو، مونږ که ښه شخصیت معرفي کیږو، مونږ که له نورو جلا او ځانګړی شخصیت څرګندیږو، دا زمونږ له اړیکو راښکاري. یو کرازماتیک شخصیت وښیئ نو په خپل ځان مو له ګوتې وهئ، لږ خرچې مرچې کوئ تر څو تاسې په واضح ډول راښکاره سئ. سلامونه، جوړ په خیر. هیله ده چې ښه وئ، په خیر وئ، سلامت وئ. نن په یوې بلې متفاوتې موضوع بحث لرم، خو مخکې له دې چې خپل بحث ته ور وګرځم، لومړی له تاسو ټولو څخه په خورا درنښت هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نن بحث دا دی چې موږ ټول هیله لرو او ځینې انسانان هڅه ورته کوي او ځینې بیا تلاش نه لري خو هیله یې لري. اصلا استا غواړم خپل موضوع ته ور وګرځم. بحث اصلا دا دی چې ټول انسانان یو ډول نه دي او ټول انسانان غواړي چې ځینو مهمو پوړیو ته ورسیږي او ځانونه له نورو بریالي وګڼي، ځانونه له نورو مخته کړي او ځانونه په ټولنه کې داسې وایسي چې یو ځانګړی ځایګی ولري. دغه ارمان لپاره غواړم زه یو څو نقطې چې زما تجربه ده او زه اوس مهال په همدې کار کوم غواړم هغه ته ورسېږم. نو په دې خاطر تاسو سره هم شریکوم چې کېدای شي که عملي بڼه ورکړئ نو کېدای شي تاسو سره هم دغه نقاط او دغه مسایل کومک وکړي. بحث دا دی چې مونږ څنګه له نورو متفاوت اوسېدلی سو. دا اصطلاح به مو ډېر اورېدلي. هر څوک لیوالتیا لري او هر څوک غواړي چې له نورو په ځانګړي ډول واوسي. هغه د کرازماتیک خبره هم ده چې پلانه ډېر کرازماتیک شخصیت دی. دا کرازماتیک شخصیت دا اوله نه وي، له ابتدا نه له زیږون وړاندې نه وي. دا زیږیږي یو عادي انسان، خو ځینې مهارتونه چې هغه کسبي دي او ځینې خارق العاده دي، دا په انسانانو کې پیدا کیږي او ځینې به را پیدا کوي په خپل ځان کې. نو دا سره یو ځای کیږي او تا نه یو ځانګړی یو څوک جوړوي، تا نه یو کرازماتیک شخصیت جوړوي، تا له نورو متفاوت ښکاره کوي. په دغو مسایلو بحث کوو. هیله ده چې دا بحث تر پایه را سره واورئ. لومړی بحث دا دی چې مونږ څنګه کولی شو ځان له نورو متفاوت هم ځان ته وبولو او هم نور فکر وکړي چې مونږ په رښتیا یو ځانګړي یو څوک یو، یو خاص یو څوک یو او په همدې ډول زمونږ ملګري مونږ ته راسي. ځان وپېژنئ. ځان پېژندنه یو لوی علم دی او دغه علم زما په نظر له ډېرو نورو علومونو مونږ تاسو ته ډېر اهمیت لري. مونږ که ځان وپېژن، مونږ به خدای وپېژنو او خدای مو چې وپېژن زمونږ به دا دنیا هم ښه وي او هغه دنیا به مو هم ښه وي. ځان پېژندنه ډېر سخت بحث او پیچلی بحث دی، ځکه زمونږ په وجود کې یوه لویه هستي پرته ده چې موږ پرې نه پوهېږو. زمونږ شعور، زمونږ لاشعور دا ټول هغه مفهومونه دي او هغه اصطلاحات دي چې په ځانګړي مباحثو باندې ارزي. خو زه کوشش کوم چې په لنډ ډول په دغو مسایلو خبره وکړم تر څو لږ تر لږه دا درک سي چې ځان پېژندنه څنګه کیدای شي. تاسو همدا اوس قیاس وکړئ چې تاسو څوک یاست، د چا زوی یاست، چیرته اوسېږئ، ستاسې مهارتونه څه دي، ستاسې ښه والی څه دی، ستاسې نیمګړتیاوې څه دي، ستاسې هغه لاشعوري کوم مسایل چې تاسې په وجود کې نغښتي هغه څه دي. په دې لږ تمرکز وکړئ او فکر وکړئ. که مو زما د دغو پوښتنو ځوابونه وموندل، تاسې یو څه په دغو پوښتنو کولی شئ چې ځان پیدا کړئ. بل مهم بحث دا دی چې تاسې څه غواړئ، چیرته ورسېږئ، څه ترلاسه کړئ، څومره پیسې پیدا کړئ، په ټولنه کې کوم ځای ولرئ، کوم موقف ته غواړئ ورسېږئ. دا ټول که کار پې کوئ
دا به پلانوي، دا به تنظیموي او بل اخره کار ورته کوي. دا تاسو خودشناسی ته رسي، دا تاسو خپل ځان پیژندلو ته رسي. بل خبره دا ده چې تاسو څوک په خپل چاپیریال کې غواړئ. چا سره غواړئ نږدې اړیکې ولرئ، چا سره غواړئ چې خپل تلپاتې ژوند غوره کړئ. دا ټول هغه مباحث دي چې ځان پیژندنې ته موږ رسوي. نو کله چې دغه مباحثو ته تاسو لارې پیدا کوئ، اصطلاحات لټوئ، بحثونه راپاروئ ځان سره او کینې په خپل ځان متمرکز کیږئ، دا کافي وخت ضرورت لري. واخلئ یو ټاسک همدا نن تاسو واخلئ، کینئ له ځان سره، ښه زه څوک یم، له همدې اولې پوښتنې زما شروع وکړئ، بیا تر وروستۍ پوښتنې پورې. دا ځینې مسایل در سره ولیکئ، کمپیوټر راواخلئ، په موبایل کې در سره نوٹ کړئ. کله چې تاسو لیکل کوئ، تاسو سره په ذهن کې نورې خبرې راوريږي. ځینې خواهشات دي، ځینې هیلې دي، ځینې احساسات دي، ځینې ستاسو په چاپیریال کې له چا متاثر شوي یئ. دا ټول هغه مشاهدات، تجربې، دا ټول هغه سره یو ځای کیږي او بل اخر تاسو ته یو مسیر در پیدا کوي. او زما په نظر دا مسیر بریالی دی. ښه که چیرته تاسو سره پوښتنه دا پیدا شي چې آیا زه نور استادان ملګري کولی شي چې ستاسو ځان در وپېژني؟ زما په نظر وبه کړای سي، خو هغومره به مؤثر نه وي لکه څومره چې تاسو خپله ځان وپېژنئ. کله ما سره کښېنئ، زه به کیدای سي ستاسو په یو ډول تعریف کړم، ستاسو کراکټر باندې به خبرې وکړم، ستاسو په خپل ځان او اعتماد په نفس به خبرې وکړم، ستاسو په ذکاوت او په مهارتونو به خبرې وکړم. اما ستاسو درون زه نسم راسپړلی، ستاسو درون تاسو ته خپله به خبره کوي. دا بحث مې اوږد نسي، دغه مسایل دي چې موږ به غواړو ورو ورو په دې خبره وکړو. دویم بحث دا دی چې موږ او زما په څېر ډېر نور او تاسې هم له دغه مسلې شاید ودرېږئ. زموږ داسې یوه ټولنه ده چې تاویل او ماویل پکې ډېر دي، خبرې پکې ډېرې دي. د چا به هېڅ چېرته کار نه وي ولې هلته به خبرې کوي، د چا به هېڅ چېرته کار نه وي ولې هلته به نیوکې کوي. دا بحث خندونکی هم دی، خو که چېرته موږ لږ متمرکز شو او په خپل ځان ته فکر وکړو، نو څوک چې څه قضاوت کوي دا د هغوی خپل مسؤلیت، خپل کار دی. موږ باید خپل وجود باندې دومره اطمینان ولرو، په خپلو کړنو باید دومره باوري وو چې هر څوک چې هر څنګه قضاوت لري، موږ باید د نورو له قضاوته ونه ویریږو. ښه که زه اوس کښېنم چې احمد زما په اړه څه وایي، ایکس زما په اړه څه تبصره لري، وای زما په اړه نورو ته څه مباحث لري، ښه زه به یې له همدا سنجوم چې احمد دا وایي، محمود دا وایي، ښه زه به دا نه کوم، زه به هغه نه کوم، زه به له خپلو ټولو پلانونو پاتې سم، زه به ورځ سره بلې ناکامۍ په لور لاړ سم، زه به خپل پلانونه پرېږدم، زه به خپلې هیلې پرېږدم، زه به اعلان دې ته سوالونه او ځوابونه پیدا کوم چې زما په اړه خلک څه وایي، څه تبصرې لري، او زه وویرېږم ښه که دا کار وکړم زما په اړه به دوی بیا څه تبصرې لري، راځه دا مه کوه چې ته ښه سړی معرفي سې. دا ښه سړی خلک خو تبصرې لري، دا ښه سړی زه باید خپله وایم چې زه څومره مهم شخصیت او ښه سړی یم. نور خو تبصرې لري، نور اهمیت لري، موږ هغوی له یاده نه سو باسلی، خو په دغه حالت کې چې تاسې اغېزمنوي، تاسې له بریا وروسته پاتې کوي، تاسې ته خنډونه په ژوند کې او په خپل اروایي لحاظ باندې تاسې نارامه کوي، نو بیا خو ته پام پکار نه ده که نه؟ بیا خو قضاوت اګنور کول پکار دي. ودې کړي د هغوی قضاوت او د هغوی تبصرې تاسو ته څه ګټه کوي؟ یو نقل زه بل هم در کوم، واورئ هغوی څه وایي ستاسې په اړه، منفي نقطې حتی هغوی وهڅوئ چې ستاسې په وجود کې را پیدا کړي، راوی لټوي، تاسې ته په خپل مخ کې کیږدي، تاسې هغه واخلئ په خپل ځان کې پیدا کړئ. که چېرته مو مثبت پوینټونه یا مثبت کراکټر لوړ و ډېر و، په همغه تمرکز وکړئ. که چېرته مو منفي نقاط هم واخیستل، دا ښه دی، دا ستاسې لپاره یو فیډبک کیدای شي، خو اصلاحاتو پر لور لاړ شئ. هغه نیمګړتیاوې، هغه قضاوتونه په خپل وجود کې په مثبت مسیر باندې بدل کړئ. دریم بحث دا دی چې د نورو عواطفو او احساساتو ته په درناوي، د نورو عواطفو او احساساتو تر تاثیر لاندې مه راځئ. دا بحث مهم دی. څنګه مو چې د قضاوت په برخه کې واورېدل چې د خلکو قضاوتونه هیر کړئ، همدغسې د خلکو احساسات او عواطف دا هم هیر کړئ. یو څوک
کېدای شي تاسو سره ډېرې نږدې اړیکې ولري هغه به یو ډول عواطف او احساسات ستاسو سره څرګندوي. یو څوک لږ درنه په فاصله کې دی، یو څوک په اداره کې در سره همکار دی، یو څوک په کور کې در سره دی. دا عواطف او دا احساسات دا فرق کوي. موږ باید دا سنجش ولرو څوک څنګه ما سره احساسات ښیي، څوک کومه موخه لري چې ما سره احساسات ښیي، څوک څنګه ماته راځي، څوک څنګه له ما ځي. دا پوښتنې که چېرته موږ ځان سره پیدا کړو او منطقي عاقلاني سوچ وکړو نو بیا هېڅکله هم د نورو تر تاثیر او احساساتو تر اغېز لاندې نه راځو. ښه یو څوک د لنډ مهال لپاره ماته راځي، ماته ډېر خوږ کېږي، جان قربان دا به داسې سي، دا به هسې سي، دا به دا وکړو، زما په پلانونو کې ما سره شریکېږي، ماته زما د ژوند لارې راښیي. تاسې متوجه اوسئ چې دا ملګری، دا خپلوان مو، دا مو دوست، دا مو همکار څه لپاره تاسې ته راځي. آیا رښتیا هم دومره صادقه ده؟ آیا رښتیا هم دومره اخلاصمند دی چې تاسې ته یوه روښانه لاره درښیي؟ که چېرته مو دا پیدا کړه نو دا خو ښه خبره ده. تاسې مو هغومره مینه وښیئ، تاسې همغومره خپل عواطف او احساسات څرګند کړئ څومره چې هغوی کوي. خو که په پیدا کړه چې نه دوی یوازې یوې موخې ته درته راغلي، یوازې یو هدف ته درته راغلي، جنجال مه کوئ، اړیکې زر مه قطع کوئ، پرېږدئ چې دا ستاسې اړیکه دوام پیدا کړي. خو متوجه اوسئ چې له تاسې سوء استفاده ونیسي. له بده مرغه دا وایم اوس اکثره ملګري کېدای شي زما ملګري دا بحث واوري، خو دا اکثره کلمه زه ځکه کاروم چې دا باور ډېر مات سوی، ته به ډېر وخت واخلي چې دا بیرته جوړ شي. خو د دې لپاره چې دا جوړیږي دا وخت اخلي، دا ژوند ډېر تنګ لنډ دی. موږ باید په خپل ځان را متمرکز سو، نه پر نورو. احساسات درکو خو تر اغیز او تر تاثیر لاندې باید موږ رانسو. یو بل بحث دا دی چې د خلکو د افکارو او د نظریاتو په حفظ موږ هم باید خپل نظریات څرګند کړو. خبره دا ده چې زمونږ په اړه، زمونږ د کارونو په اړه، زمونږ د ژوند په اړه، زمونږ له کورنۍ نیولې تر نږدې او هغه په اصطلاح جګري ملګرو او اخوا تر همکارانو او تر لرو کلیوالو پورې ټول زمونږ په ارتباط خبرې کوي. دا واورئ څه وایي، له دې درک واخلئ، خو خپله هم وغږېږئ. هر مجلس ته چې ځئ مجلس ته متمرکز سئ، واورئ چې څوک څه وایي، کوم گنجایش د کومې مسلې وو، که اړتیا ستاسې د خبرو وو وغږېږئ. ولې باید ونه غږېږئ؟ دا خبره مهمه ده. پر ځای وغږېږئ، کم وغږېږئ او مهم وغږېږئ. خلک باید پوه شي چې تاسې څه وایاست. دا بحث هم ښه دی چې خبره پرې وشي. په یو نیم مجلس کې انډیوالان برابریږي، په هره مسله کې غواړي یو څه ووایي، غواړي په دې دوی وښیي چې دوی ډېر پوه، هوښیار او تر نورو با تجربه دي. خو ستاسو تجربه څه ده؟ تاسې له دې ژونده څه اخیستي؟ تاسې مطالعې تاسې ته څه درکړي؟ دا هم شریک کړئ، دا بده نه ده. خو په داسې ډول چې تاسې له نورو ټولو بیل، ښه او متفاوت وښیي، داسې وغږېږئ. یو بل بحث دا دی چې ما د خلکو د افکارو د حفظ خبره وکړه. خلک ډېر کله ښه هم غږېږي، دومره باید موږ منفګرا او ضد دي ونه اوسو چې موږ په کامله توګه خلک اګنور کړو. واورئ هغوی څه وایي، پند واخلئ، عبرت واخلئ او خپل ژوند کې تطبیق کړئ. ډېر ستاسو مخالفین، ستاسو سره هغه کسان چې ضد دي، هغه خلک چې تاسې د کندې کني، د هغوی نه یې واورئ. هغوی به تاسې ته ډېره ښه لاره د هغوی له خبرو، د هغوی له عمل، که چېرته کنده درته کېناستله، درته باسلی، متمرکز شئ، فکر وکړئ چې دا خو تاسې ته کنده کاږي. نو مه راولاړېږه چې زر عکس العمل وښیې، زر غبرګون وښیې، بلکې په یو داسې لاره انتخاب کړه چې هم خپله له هغې کندې ځان بچ کړې او هم خپله یو داسې یو بل چاته هم داسې لاره وښیې چې هغه په هغې لارې که څوک لاړ سي، په ښه مسیر باندې لاړ سي او وکولی سي چې یوه روڼه لاره پیدا کړي. دا خبر به هم وکړم چې تاسې ته ممکن ډېره ښه انرژي درکړل سي. خپلواکي دا ډېره مهمه خبره ده.
تاسې که غواړئ له نورو انسانانو متفاوت او بیل ځانګړي اوسئ نو خپلواک اوسئ. خپلواک اوسېدل دا ډېر سخت دي ځکه د افغانستان غوندې سنتي ټولنه کې چې له کورنۍ نیولې تر ملګرو تر چاپېریاله تر نظام او تر نورو لویو مسایلو پورې هر ډول هڅه کیږي چې په یو نه یو ډول باندې یو محدودیت درته جوړ سي. په داسې شرایطو او حالاتو کې خپلواک اوسېدل دا نو لوی کمال او لوی هنر دی، خو هڅه یې پکار ده. ستاسو له کړنې نیولې، ستاسو تر فعله، تر لیکلو، تر افکارو مو، تر په غونډو کې ګډون، تر مجلسونو پورې، تر ژوند، تر بزنس او تجارت ټولو مسایلو پورې خپلواکي به پیدا کوې. خپلواکي درته څوک نه درکوي. تا سره څوک دا مرسته نه کوي چې ته واقعا د یو خپلواک انسان په توګه خپلې اندېښنې، خپلې ستونزې او خپل دا ذهنیت او مایند کې چې څه در سره دي دا خلکو ته په ډاګه کړي. دا به خپل ځان ته په خپله جرأت ورکوي. تا له لاسه څوک نه نیسي چې یوې لویو مهم موقف ته دې ورسوي او غونډې ته دې ورولي چې ته رښتیا ډېر ښه سړی یې، راځه هلته دې ښه سړي په صفت معرفي سي. په خپل ځان کې به دا جوهر په خپله پیدا کوي چې یو ښه ځای ته لاړ سي، یو ښه ځای کې یو ښه موقف پیدا کړي او په خپل واک درایت باندې خپل هر څه چې غواړي هغو ته ورسېږي. نو په همدې کار کول پکار دي. یو بل بحث دا هم دی چې ژوند په خپل سبک کول پکار دي. زمونږ په شاوخوا کې په دې دنیا کې مختلف افکار موجود دي. څوک لوړ، څوک ټیټ، څوک لږ پیسه داره، څوک ډېر پیسه داره، څوک ډېر تیز، څوک ډېر سست، څوک ډېر انتقادي فکر لرونکی، څوک ډېر متوازن فکر لرونکی، څوک اخلاصمند، څوک نااخلاصه، څوک صادق، څوک غل، څوک دوکهمار. مهمه څه ده؟ مهمه دا ده چې ته څنګه یې، ستا سبک څنګه دی، ستا د ژوند کړنلاره څه ده، ته څه غواړې واوسې، څه غواړې څنګه واوسې. زه دا هم منم چې انسانان یو، موږ باید له یو بل نه متاثر سو خو په مثبت ډول. زه دا هم منم چې موږ باید په خپل چاپېریال کې او په خپل ژوند کې آیډیال شخصیتونه ولرو، د هغوی په کردار سیرت باید مطالعه کړو، د هغوی اخلاق، د هغوی کړنې باید راواخلو، په خپل ژوند کې تطبیق کړو، خو په داسې ډول چې زما خپل سبک اوسي. زه چې دا اوس خبرې کوم، که زه په خپل سبک خبرې ونه کړم خو تاسې ټول په ما پوهېږئ چې دا زما سبک نه دی. زه که کوم لباس اغوندم، زه که چېرته کوم فکر باندې ځم، زه خو به خامخا مطالعه لرم، زه خو به خامخا تجربه لرم، زه خو به خامخا یوه مشاهده لرم، خو هغه مشاهدات، هغه تجربې، هغه زما نورو ځایونو ته تګ آیا په ما باندې څومره تاثیر کړی ده. دا د خپلواک انسان صفت دی چې په خپل سبک باندې غواړي ژوند وکړي. یوې بلې مهمه موضوع ته هم پام راړوم چې له نورو سره اړیکې. دا ټول بحث چې موږ وکړ دا له اړیکو را پیدا ده، دا له اړیکو را زیږېږي. موږ که په بد مسیر ځو هم خپلو اړیکو را باندې تاثیر لرلی. موږ که پرمختګ کوو، موږ که ښه شخصیت معرفي کیږو، موږ که له نورو جلا او ځانګړی شخصیت څرګندیږو، دا زموږ له اړیکو راښکاري. چا سره ملګري یو، څوک را سره په فیسبوک او په واټساپ کې چټینګ کوي، چا سره زه جمعه ورځ تېروم، چا سره بانډار ته کښېنم، هغوی د کوم درایت څښتنان دي، هغوی د کومو فکرونو، هنرونو او فنونو خاوندان دي، هغه ټول په موږ باندې تاثیر لري. اړیکې پیدا کوي، اړیکې جوړې کړئ، اړیکې ورغوئ. د اړیکو د ختمولو، د اړیکو د لنډولو پلوی زه نه یم. په دې به بیا یو بل بحث هم ولرو چې اړیکې څنګه را پیدا کیږي، څنګه پراختیا مومي، څنګه قوي کیږي، څنګه ښې کیږي او مطمئنېدلی شو په خپلو اړیکو باندې. خو په دې ویډیو کې همدا کافي ده چې موږ باید د اړیکو او ټولنیزو ناستو پاستو پلوي اوسو او ملګري اوسو او هلته کښېنو او خپلې اړیکې باید پراخې کړو. په پای کې په دې هم خبره کوم چې خپل ظاهر ته پام وکړئ. دا ډېر مهمه ده. په ټولو مسایلو کې د خپل ځان له جلاوالي په اړه خو بیخي دا صدق کوي دا خبره. تاسې خپل ځان که غواړئ له نورو متفاوت او ښه او څرګند یو کرازماتیک شخصیت وښیئ، نو په خپل ځان مو لږ ګوتې وهئ، لږ خرچې مرچې کوئ تر څو تاسې په واضح ډول راښکاره سئ. پام خو مو ده د خرچو مرچو هدف دا دی چې تاسې په خپل ځان باندې داسې پانګونه وکړئ چې تاسې ته عاقلاني، منطقي او په ښه ډول یوه نتیجه او د پرمختګ باعث مو شي داسې یوه نتیجه درکړي. نه داسې چې خرچې مرچې مو ډېري او تاسې ته یو قدم پرمختګ هیله نسي درکولی.
نو په دې بم بیا بیل باس دا ویډیو وګدا نسی هم بیا غواړو باس په ولرو چې مونږ کوم مسایلو ته متوجي اوسو چې خپل شخصیت له نورو جلا وخیو او خپل ظاهر باندې په کومو برخو باندې خپل ظاهر باندې کار وکړو لباس مو څنګه وي خبرې مو څنګه وي زموږ د مخ قواره باید څنګه وي زموږ تاک باید څنګه وي زموږ باډي لانګویج باید څنګه وي دا ټول هغه مسایل دي چې په راتلونکو ویډیوګانو کې به په کرا په بحثونه کوو نو ډیره مننه چې تر اوسه پورې موږ سره مل وئ زموږ چینل سبسکرایب مه هېروئ او په راتلونکي کې به هم انشاءالله ډېر لنډ او ښه بحثونه ولرو په مخه